حضرت عثمان فرمایي رضی الله تعالی عنہ چې پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي وای د سهار خوب نه دی دا د انسان رزق چې دی هغه څه پکې منع کوي انسان پر رزق کې کمی راځي خو شیخ سړی یاره مولوي صاحب زما رزق نو څنګه کمیږي زما خپل 80000 روپۍ تنخواه معلومه ده سرکاري ملازم یم او پر دواړو سترګو بیا د خبره زده کړل بیا په دماغ کې خبره در واچوله شیطان خبره دا ده یو سړی الله رب العزت په یوه ډوډۍ مړوي بل سړی الله رب العزت په دوم نه مړوي ولې دا چې په یوه یې موړ کې د دې څه معنا ده چې په دوه یې مړوي هغه څه معنا ده معنا دا ده چې په بسم الله شریفه کې برکت دی په بسم الله شریفه کې برکت دی نو که چیرې ته وایې چې یاره زه تنخواه اخلم 80000 ده نو دا 80000 الله رب العزت ستا پر دې ځای در ولګي د کور کار به دغې پاتې صحیح سو دا ستا 80000 به الله رب العزت د غم در وساتي د شر به در وساتي د تکلیف به در وساتي د مصیبتو به در وساتي د 80000 به سم دمه د کور ولګيږي کته وایا ز پرې وز ما 80000 بس معلومي دی و پرې وز ټیک د سیده خو بیا به د اسپیټال او د کچاري او د عدالت او د تانه پر لارم څر په در سولاړي اوس په نو منې کنه منې د هیڅوک د هیڅ سره دښمنی نه کوي نظم سره نه د قران سره نه د رسول سره د ځان سره دښمنی ده یارو نو زه مجبور یم مال بالکل مجبور یم بس دغه مجبور به دوزخ لره ځي حضرت عثمان فرمایي وای د الله رسول فرمایي نوم الصبح يمنع رزق ستاسو په رزق کمی چې دا غراځي عشان رزق کمی خدای جهان دون روپۍ لري ورور چې ګر سره تمامېدو وتلی دي ولري بالکل لري په دې کې شک نشته تاسو به یو سړی داسې بېغمه بېده نه یې لیدلی چې بس بېغمه یم خدای پاک د 50 کال روپۍ راکړي زه هېڅ ضرورت نه لرم یو سړی به تی نه لیدلی د سهار د هر مالدار سړی د دې غریب منډې نه وي وی او چغې نه وي نو څنګه نو ته خې لرې د 50 کال بیا څنګه کیسه ده الله رب العزت به ستا زړه در غني کړي د الله رسول یو سړی راغی د الله رسول یوه کجوره ورکړه یوه کجوره د وغورځوه یوه کجوره نو چې شته ما ته راکړله پیغمبر اسلام ډېر خوابده سو بل سړی راغلی د الله رسول هغه ته یوه کجوره ورکړه الحمدلله ماشاءالله یا رسول الله ډېر ډېر کور ودان تشکر شکریا جزاک الله ډېره مهرباني د الله رسول ته دونه خوند ورکړي په کور کې 40 روپۍ پرتې وې چا ته ولې ژر ام سلمې ته هغه 40 روپۍ پرتې دي هغه راکړي چې هغه یې ګردې ورکړي صحیح سو اوس تاسو اندازه ولګوئ دا زما استاد دا خبرې دا قدم دا ژوند دا زموږ په اختیار نه دی د الله رب العزت له جانبه دی نو دا کم څوک چې روپۍ هر څه لري برکت یې نشته یو سړی 15 زامن 8 زامن 10 زامن لري پلار نه یې په شاد پلار نه یې په آباد مور نه یې په آباد مور نه نو دا څوک څه کوي د چې نه وای نو بیا به چی شوی معلومه سو نو چې یو زوی هغه د خپل مور پلار ډېر فرمان بردار دی دا ډېر ښه دی که هغه 10 زامن چې د مور پلار نافرمانه وي نو دا یو زوی معلوم نو خو په یو کې برکت الله کښې شو بانو کې نه دی شي نو برکت دا معنا ده که ته وایې چې یاره زه خپل داسې دکانداري لرم داسې کاروبار لرم او داسې تنخواه لرم ټیک د تنخواه به یې منم خو ته داسې وکړه دا ټیم پرېوځمه او که ته وایې زه پرېوځم پر دواړو سترګو حرام نه دی ناجایزه نه دی ګناه نه ده خو چې محمد رسول الله څه فرمایلي دي هغه خو به منو هغه به خو زموږ ایمان حضرت علي کرم الله وجهه پر ډوډۍ ناست یو سړي ته وویلې یو حدیث یې ووایه هغه دا زه نه منم دا حدیث نه دی ول که دا حدیث نه و الله دې ما د دې ډوډۍ څخه ړوند ولاړ کړي او که و تا نه منې بیا دې تا الله ړوند ولاړ کړي قسم په خدای که دا ډوډۍ ختمه سوې په سترګو ړوند سو ولاړ شو د الله رسول په دربار کې یو سړی و د ډېره تکبر بیا د مزغۍ کوژ نیولی نه کله کله یو سړی یو ملا یو طالب یو غریب یو مجبور یو عزیز مسکین د ډېر د سپرن ورته ګوري مایي ورته ګوري دا غاړه بیا کږه نیولې وله وایي الله رب العزت دا غاړه د غسې ور کږه که تر مرګه کږه بیا سمولی نه سوله غاړه به کږه نه نشي محمد رسول الله نسته و د محمد رسول الله خبرې خو به یې مجلس خو به یې احادیث خو به یې ستا و نو لهذا چې د حدیث ځای رالی مزغی به کوږ نه نشي هیڅ چاته اختیار نشته هیڅ چاته اختیار نشته نو حضرت عثمان فرمایي چې رضی الله تعالی عنہ نوم الصبح يمنع رزق رواه احمد و بیهقی بیهقی و امام احمد مسند امام احمد دا حدیث نقل کړی سهار خوب چې دی دا د انسان په رزق کې کمی راولي کمی دا نه معنا چې ته په خواسته تنخواه 8000 او وسله زره کمی سویتا ته ملاوي یا په دغه دا چې کوم رزق الله درکړي تنخواه درکړي په هغه کې الله برکتونه ټول کړي برکتونه به ټول سي
بیا فاطمه فرمایي رضی الله تعالی عنها دا هم د بیهقي حدیث دی وي مر بي رسول الله صلى الله وانا مستجعة مصبحة فحركني برجلي واذا پرتاوم فاطمه الزهراء رضي الله تعالى عنها فرمایي ډېر پر پیغمبر علیه السلام ګرانه وه وایي بدوم چا په پښه وښورولم چې وښورولم نو ماته ویلې زوی قومي اشهدي رزق ربك پورته څه الله په دربار کې د رزق دا ټیم د رزق تقسیمېدو ټیم دی ته پرته یې پورته د الله سره رزق وغواړه ولا تكوني من الغافلين دا اسمه کوه چې دا ټیم ته پرته یې ته بدایه فاطمه ده رضی الله تعالی عنها پیغمبر علیه السلام مبارک ورته وایي زه بېدوم یوه ورځ سیده ګناه نه ده عجبه بله درته هذا الشيخ صاحب رحمه الله الشيخ زكريا صاحب ډېر عظیم شخص تیر سوی فضایل اعمال ته مه ګورئ ډېر لوړ سړی تیر سوی مدینه شریفه کې جنت البقیع کې تقریبا د بی فاطمه رضی الله تعالی عنها پښو ته نږدې قبر دی هلته ډېرو مهاجر د مدنیو هجرت یې دورې کړی د یو حدیث نقل کړی دی ورځ په مسجد کې یو څوک بیده دی د الله رسول و حضرت علی کرم الله وجهه الورث دی راپورته دی ورلی راپورته کې بیا پیغمبر حضرت علی کرم الله وجهه پوښتنه وکړه ول تا ولې نه راپورته کوئ په خبره کې سوچ چې تم تیر سولې نږدې ورته تیر سوې سلام دې جنې بندې نه پیژنې که څنګه نو ماته دې ولې وویل کله کله یو سړی چاس نو دا کار تنګ کولی سو تا ولې ماته وویلې پیغمبر علیه السلام حضرت علی کرم الله وجهه ته ویل ما په دې درته ویل که ما پر ده غږ کړی وی او د انکار کړی چې نه پورته کېږم دی کافر کېدی په دې خبره نو تا ته مو ویل که تا ته ویلو په دې نه کافر کېدی که تا ته ویل چې زه نه پورته کېږم بیا نه کافر کېدی او چې ما ته ویلي نو ما په دې څونه عظیم شخص دی چې یو د یو سړي د ایمان خیال ورسره دی خدا نه خواسته دی نه په غلطي کې د ایمان جنې ولاړ شي صحیح سو نو دلته چې یو سړی وایي زه د پیغمبر علیه السلام خبره نه منم نو چې پیغمبر علیه السلام خبره نه مني نو دی مني نو ته محمد رسول الله نه مني چې بیا خبره نه منل کېږي نو که یو سړی وایي یا زه پیغمبر علیه السلام منم خبرې نه منم ابل زه چا ویلی یو چا میسیج راوړ ول مولوي صاحب موږ په یو ځای کې ناست ډوډۍ مې خوړله ول ډوډۍ چې مې خوړله بیا خلک ناست خیر ستا بیان کیسه شروع شوه مولوي صاحب ښه بیان کوي خو دا دی بس یو کمی پکې ستا څه کمی پکې ستا یو بل ته وایي صوفي جان نه دی صوفي جان ګایي نور اخري لګر درته ناست ویلې ول د مسجد مخ ته یو کسابه ده نو د کسابې ولا تر رسول دا به بندوي مچان دي ګان دي ویني او بل مولوي صاحب څنګه نو بس کسابې والا را ولاړ سلو 1 کیلو غوښې ور شروع کړلې 1 کیلو د غوښې غوښې ور شروع کړلې ولا هغه مولوي صاحب د پر خوله لاس نیولې دی وسې څومره ورته وایي ما ویلې یاره د زما د قصاب ډېر ښه سړی دی ډېر زبردست مالتي راځي پوښتنه جنو وکړي چې مولوي صاحب په کال هم د کور دپاره له تاسو غوښه اخیستې ده په کال مولوي صاحب د طالبانو دپاره ستاسې غوښه اخیستې ده او دا راوښیه چې په بسته کال باندې ته 1 کیلو غوښه زما طالبان ته ورکړې ما نه ماته نه زه د خاورې وخورم دا طالبان ته ورکړې نو بیا وایي دا رقم خبرې کوي دوی منم بیان یې منم لا دې وساتي الحمدلله ماته الله داسې زورور ژوند را کړی دی ما له پرتې خندا راځي صحیح ده ما له پرتې خندا راځي اته چې کله 300 روپۍ پټې راوړې ماته راکړي صحیح ده الله رب د الله عظیمه مهرباني ده که ما ستې روپۍ ته پام وای اوس ماته ته سترګې مړې نیولې وای هم به سړی ول مولوي صاحب ته وراسي زمر سره ډوډۍ وخورم ما ډوډۍ نه سره نو ولې ما بیا ماته ته سترګې مړې نیولې او دا ډېر زور ته غواړي دلته ایس غوړان راځي چې ته ووینې صحیح ده بیا دې خبرې وکړي نو وجه دا ده چې زه د الله په خاطر در سره کوم الله په خاطر کوم اس ما خدای پاک د اسمان سره الله د خپل غیب سره ما ته راکړي غیبي خزانه نه دي لوی نه کوم لا اله الا الله الله دې ماته لوی نه را نصیب کړي او صرف د خلکو سره ژوند تیرول د ملایان ته ولې خلک په کم نظر ګوري ولې مولوي صاحب 3 منټه جمعه ټیم پر سوي دي مولوي صاحب اجي صاحب نه دی راغلی دی ولې مولوي صاحب جمعه نه دري دا خو منه یو ولې جمعه ته وای اجي صاحب نه دی راغلی نو ته د اجي صاحب غلام یې امام یې ته ستاد الله اکبر بعد الله اکبر کوي او دلته څنګه ته دا خبرې کوي او زما کتاب نه دی زه په جنو کې را روان یم د جمعه ټیم پرس دی د مخه چې ما ته نه دري چې مولوي صاحب را روان دی ما دا رقم قانون جوړ کړی دی د جمعې په ورځ زموږ جمعات کېږي زه 2 منټه مخکې جمعات دروم زه الحمدلله وایم د ګډي ټیم پرس
زه دا نه کوم چې ستا 5 منټه زه در ضایع کوم. کشنیان بچیان پر روډ څوک ولاړ، یو زنانه په موټر کې را روانه، د اسکول کشني بچیان په موټران کې تا ورو روډ بند کړی دی، ورته جوړېدلی یوه ګنټه لمونځ ځنډی. د ملایانو غریبانو ستی په نبض سر نه خلاصېږي، په دغه نبض د دې سر خلاص کړي بیا 3 روپۍ مور کوي، بیا به سره ګوري. دلته وروره نیمه ګنټه لمونځ ځنډی، دلته بیان ځنډی، دلته د لیکلي دي چې لمونځ پر 2 بجې دی او دلته پر 2:30 بجې دی. خلک دا څه وایي؟ حضرت عثمان فرمایي رضی الله تعالی عنہ، وین د الله رسول فرمایي، حضرت عثمان روایت دی، وای نوم صبحة یمنع رزق، د سهار خوب چې دی د انسان په رزق کې کمی راولي. نو فاطمه رضی الله تعالی عنها وای ماته پیغمبر علیه السلام ول پورته صدا څه کوي، ولا تكوني من الغافلين، سار وخت ما پرېوځه. نو څه وکړم؟ فإن الله عز وجل يقسم أرزاق الناس ما بین طلوع الفجر الى طلوع الشمس. د پیشلمې سه ونسه د سهار د لمر خطو پرې په دغه ټیم کې الله رب العزت د انسانانو رزقونه تقسیموي. مپرې وځه. بیهقي حدیث دی. سید په خبره خو سر خلاص هو